او تا له چا تصویر پورته کړی؟ ما د خان صاحب تصویر پورته کړی. نو دا خماشه درته لیکلی و مال عمران خان خر پالتو دی. خر پالتو ستا مولا نه دی، په خبره کې سر نه خلاصوې. ته مې ډکه ته مې لکه زه یو بل هم لکه ته ما لکه هشه زرداد روان یو چیرې ځو د خیره سره؟ یاره بازار له ځو. دې به دقت مو کړی دی چې کار به مو بازار څه کوې وروره؟ بازار یې اکثره ګرمي ده. زما څه انډوال عثمان په بازار کې دی، هغه له به ول ساعت په ساعت هم سره تېس مجلس به هم سره و. نو تا عثمان ته ټلیفون ورکړی دی دی نه موږ بازار له ورسو وروژان دی بازار پر ځای باندې نه بیا یاره ټلیفون دونه کم کیسه لري خو ستې بیا ساعت مخ یا بس اوس یې مو ورکوه د زه ورکوم ستې پرېږده ته ورکوې و تا ورکولی وختي به دې ورکړی دا ډېر زبردست شی دی نه دا بل ته ډېر خوند کوي نه و دا ډېر ښه شی دی صحیح معنا دا بل د چوبې سره ډېر ښه خوند کوي بیا و وعلیکم سلام ستړی مه شې څه حال دې پرې خانه ښه څنګه یې عثمان خانه امان دی شکر ته څنګه شکر دی خیر دی چیرې یې ګرانه وایي د حاجانو ځای خو مکه ده پر ځای یم خیر ښه پر ځای بس ما اوس زرداد روان یم ما لیکلی به بیا به سره و ښه زرداد هم در سره دی ما اوس زرداد پاړي بس الله مې راوله الله مې راوله راست رالاست السلام علیکم عثمان وعلیکم خیریت دی بخیر خیریت پرې خانه ما خانه جوړ جوړ په خیر څنګه یاست خیریت راوړه کښېنه عثمان خان نورې نه وې راته وکړه والله که سفیره خانه ته څومره ښه په خیر راغلې جوړ خو یې و خیر نصیب سه یاره موږ لږ وڅنډېدو تا په انتظار کې یا خیر دی شکر دی ته څنګه وې والله احسان ته څنګه ته برابر دی بیتونه دي ښه والله دي احسان دي شکر کور خیرت دی الحمدلله افلار دی والله جوړه شوې اوس څومره دی یا اوس بیداره دي شکر ښه دی الحمدلله څه پام سره کوی وروره پلار ورځ نه پیدا کېږي هو بالکل یا موږ هم قسمت کوو هو دا ای ورورې یاره ته به د موبایل باندې لګیا موږ دوه ځایه تاله را روان یو یاره موبایل نه وي راغلي موږ ستا مجلس ته راغلو یاره پيره خانه زه د موبایل د ښه شوقي نه یم مولانا صاحب اسلام آباد ته تللی و احتجاج یې کوي هغه مې کتئ چې ولاړ شو کله ناست دی وروره خو ملک الله تا در معلوم دی ای عثمان خانه ته څومره ساده یې چیرې مولانا صاحب چیرې عمران خان ته اوس مولانا صاحب د عمران خان سره شدې یار احتجاج اور غټي غټي درنیخ د عمران خان کار دی مولانا صاحب ای کرا لکړه دی کرا زغلی ما ای ورورې ستې عمران خان احتجاج مظاهره او درنامه ژول ټول پاکستان یې وسوځي ګلالي ځوانان کې ولاړل مولانا صاحب څونه خوند په وکړي د ګرد پاکستان کې یو ګل نه دی ښکېدلی دا یوه لوټه نه دی بې ځایه سوې نه یو ښار ته ور کړی دی نه اسمبلیان ته ور کړی دی عمران خان خوند په کوي څو ګلالي ځوانان کې ولاړ د عمران خان سپورټ په مخ راخستی دي ته لکه یاره سامولي صاحب ما ته معلوم دی ګر عمل ما ته معلوم دی ګر کیسې ما ته معلوم دی ته ما ځدا پر لیډر باندې برنه کله کېږي اخر پالتو دی کرای لکړی دا خر پالتو ستا عمران دی زما لیډر نه زما له خر پالتو اے لکه یاره څنګه خر پالتو خر پالتو ما زما لیډر ته یاره هیڅ کې یاره دا مولانا دا ورور اسماء مولانا صاحب عمران خان خر پالتو څنګه مولانا دې مولانا صاحب ته یې کوي یار بای خدای ته وګوره پرې خان یار ته خو مشر یار ته خو سمجدان ته سوچ سمج خدای درکړی یار هغه انډوالي باندې سره غلط ته بیا سره اختص واسه یار دا څنګه سوچ سمج دي ته نور معلومه شي اگر پاکستان ته ور څه ګلالي ځوانان لړ دي روان دي مولانا هغه پرېږده یار بس یې لکه وروره زه به ته بوتل موتل ورته څه ټنډه سي یار مکو یار خلک څه کوي څه کوي یار کومه خواله د سره ولاړه خپل طبیعت مو خراب کړي خر پالتو دی زما طبیعت را خراب کړي خپل طبیعت مردار کړي ای وټړه کپ چای خورا وړه یار په دا وڅ سر مې درد دی خپل موبایل او کژن خپل د خان صاحب تصویر شیر کوم الا که څه طبیعت لاره چا سره خراب وي ازداد ولاړ د خان صاحب تصویر چا سره مردارې له چا سره ګور نن سبا ورور سره ته وې میسج د چا غوړل تا وګوره دا پرکته اوس وایي څه یو خبره که سرم نه خلاص بیا زما د خان صاحب تصویر باندې خر پاتو لیکلی دی یا دا رقم نه سم شي یا بنندی یا به زه به بله خبره دی سر نه خلاصي نن بیا سره ګورم او دی عثمان خان بوتل مې در سره وچښي ټیم مې در سره ځای که ولا ساعت مې تېر شو زه به سوکا سوکا روان سم ولاړ شه خان ولاړ شه دا د خر پاتو د چا په تصویر باندې وایي او تا له چا تصویر پورته کړی ما د خان صاحب تصویر پورته کړی نو دا خماشه درته لیکلی و مال عمران خان خر پالتو دی خر پاتو ستا مولا نه دی په خبره کې سر نه خلاصوې ته مې ډکه
تمام لك زي بلا لك هذا الدراسة تمام لك لا تمام لك بودي ثاني لا بودي بودي بس صار لك لا تسوي ولا تستقام ثاني لا بودي تركا ايه لك ايه ملګرو دا کوم ویډیو چې ما او پیرک خانو زرداد خان جوړه کړې ده دا په حقیقت سره دا کار سوی دی اوس دی ماته دا ووایاست دا غلطي زموږ د لیډرانو ده که د کارکونانو ده یو لاړی د دې دنیا سره رخصت سلو مړ سلو او بل عمر بر سزا سلو د خدای دپاره یو بل خور و مور ته ښکنځا مه سره کوئ یو بل څه فالتو خبرې مه کوئ یو بل مه وزنئ موږ ته په دنیا کې په د علاقه کې یو بل سره بدنیتي سو د پاچانو په سطح باندې مګر چې ورته ګورې هغه سیاستدان سبا برته روغه سره سوي یو ځای سره ناست دي مجلسونه سره کوي او په موږ ته کې بیا هېڅ هم نشي پاته موږ ته عزیزان قریبان پښتانه یو سیاست وکړئ موږ دا نه وایو چې سیاست مه کوئ عمران خان ستا دپاره زنده‌باد مولانا صاحب دا بل دپاره زنده‌باد زما دپاره بیا پلانی زنده‌باد مګر د خدای دپاره هغه کار مه کوئ چې سبا مې یا مور زاړي یا مې خور زاړي یا مې پلار زاړي یو هلک لاړی مړ سولو بل هلک لاړی عمر بر سزا سو پیدا یې چاته ورسېده نه جومات ته رسېدلې ده نه پیچایي ته رسېدلې ده تاوان یې د مور د پلار سولو د ثواب په نیت باندې دا ویډیو مخته سره شیر کړي چې یو بل مور یو بل خور نه وزاړي یو پلار نه وزاړي چې د هغه بچی د دنیا څخه رخصت شي چې هر ځای یاست آباد اوسئ سلام علیکم